د کیسو زمبیل پاڼې قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو بله لنډه کیسه تاسو ته در اورو چې عنوان دی که انسان جوړ شي نو دنیا هم پخپله جوړیږي. نو راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو. پلار لګیاو مجله مطالعه کوله، زوی یې مزاحمت کاوه. کله چې پلار له زوی نه ډېر په تنګ راغی نو یو پاڼه یې پرې کړه او ټوټې یې کړه. زوی ته یې ورکړه چې دا ټوټې سره یو ځای کړه. په پاڼه باندې د دنیا نقشه رسمه شوې وه. پلار په دې فکر کې و چې زوی به یې مصروفه شي او دی به په سمه توګه مطالعه وکړي. خو 15 دقیقې لا نه وې تېرې چې زوی یې جوړه نقشه پلار ته بیرته راوړه او ور یې کړه. پلار یې حیران شو. زوی ته یې وویل مور خو به د جغرافیه نه وي در زده کړي چې دومره زر دې دا نقشه جوړه کړه. زوی یې په ځواب کې وویل نه پلار جانه، د ورقې شاته د انسان تصویر و. ما ټوټې د انسان د تصویر جوړولو لپاره یو ځای کولې. کله چې هغه جوړ شو نو شاته یې دنیا هم پخپله جوړه شوه. په رښتیا هم چې کله انسان جوړ شي دنیا خپله جوړیږي. دا لیکنه د پاولو کویلو وه. ما د فیسبوک له پاڼې تاسو ته راخیستې وه.